پلار ته مې رینګ وکړم هغه ته چا د پوست هم نه کوي. السلام علیکم. څنګه یې ابو؟ ښه صحیح صاحب دی. او خیر و یو رینګ خو م راپسو نه کړو بس چې لور خور د کور وباسي بیا تپوس نه کوئ. اړ راځي نه ته زما د حاله خبرې ده لږ راباندې هغوی کوم کارونه کوي کوم ظلمونه راباندې کوي. لیور راته غوسه کېږي خاوند راته غوسه کېږي. ټول کور ونه داسې خیال ساتم خپل کور کې مې ټک کار نه دی کړی د ټول کارونه کوم جامې ولې وینځم جامې ووینځم لیور مې څه وي وي په دې دا داغ څه کوي دا دې څنګه وینځلي چې جامې څه کوم خاوند مې دا زما نه څه نه داسې کړي دا خو ګونجې شوي زما څه قصور دی دې کې تاسو خو مې تپوس نه کوئ هغه ورور مې څنګه دی ښه دی را چکر شه که نه راشه مړ ته مې یاد شوی والله بوو سید زه بیا زر راشي بیا ښه سید ځان خیال ساته دا بیا چا سره لګیا وې ولې ته زما خاوند یې خو خاوند دې نه یم خو لیور خو دې یم که نه د خاوند د لیور حق نشته چې په رنډا باندې اوازونه وکړي سید ولې حق نشته د لیور مثال خو م ضرور دی لږ وره خوښه چې کښېنم دې کټ کې دونه سړیتوب یې ته راشه دلته کښېنه زما زړه زور نشته دلته کې نشم کښېناستې هغه سر خوړلې بجلي م لاړه رب العالمین خو دې بجلو والا کړه غټ غټ مړي وکړي آمین آمین تاسو په خودو په خلو کېدې نو په دا غونډه دنیا مړه وه پوه شوې ظالمه لا خو په ګنټه کې په ورځ چې دی 24 ګنټو کې څو ګنټې وي درته پته شته په ګنټه کې 10 منټه وي نو دا واده اکسیجن یا دغه ځایمه هېڅ یو چې ته ماته لګې په خوله کې راله سپکونه را منډې زما ګوره دونه دماغ نشته ما ته باسونه نه کوي اواز داسې باسونه نه کوم تش تپوس مې درته وکړو دا ګوره خولو خلو سلام د شومه نو زما دې هلته وګوره ولې ما ته هېڅ لګېدلې وه ته خو سړی بار بلا شو بلامبي دا اوس وګوره وطنواسې مې دې خولې نه ګډې وډې وباسي خو ته هم ورته ویلم به که نه اوس حساب دی که نه ما سره باسونه مه کوه ښه نو پاس خو راساته کې لکه وره قاچه مړه سمه خواښې مې دونه خبرې خو ښځې چا سره نه کوي ډېره ښه شو چې الله پاک دا باران زه روانې نو سلام السلام علیکم خیر دی خیر الحمدلله خیر دی ته ښه یې که نه الحمدلله ښه یم شکر دی جری چلے راځي کمزورې دی او جری نظري دوا ګاډي مزدوري کوم نو تا دې لکه تا نه ما قرض غوښتي دي یا تا پسې راغلی یم یا مې درنه سوال کړی نه کا خیر او دا پلان چلو شي جواب وکړي زه د ژوند سپاره کې خدای پاک ما د ژوند راکړي چې ژوند ورکړي نو دې دا غاړي لکه ستا پلار به م سوال کړی چې خدای ما له ژوند راکړي بیا دغه دي وایي ما پلار دې تا کړي څه دي ادا ټول څه وکړه نه جانه یاره محمدي ګوره دا خاص پکې باران نه دی د خلک تباه شي نه وګوره ما ډېر غټ کار وکړو که نه ټوله دې کې ګرمي وه که نه زموږ کلي کې د دنیا خلک ووایه ګرمۍ نه دا داران خوښه چا نه دی خوښه ګوره محمدي ته ګوره غلط فهمۍ کې دا به چا ته شیطاني کړي زه ګوره کار کوم او بیا زما په ناراضۍ ښه ښکاري کله کله خیر د سړي اړین موړي کوي کله کله غاړه وباسم روزانه نه نو سړی بده ښکاري دا دې کمزورې دی هغه دلته یو ته کله بس یو سره روان دی کله بس روان نه 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 بس خیر دی دې پېره به انشاءالله محمدي په دې پېره زما شکایت در لیده بیا وایه ته څه کې چېرته روان یې زه راځم چې بازار ته ځم ورشه ورشه زه بازار ته الحمدلله بیا مې سلام وایم سلامونه ته خو دې ځمکې ته ښکته که په دې باران کې تا نه څنګه سړیه دا راته ووایه چې څه دې پاک کړي دي زهر څه مې پخ کړي تا روړېستې نو چې زهر دې پاک کړي خو بس خوړلې به دي که نه تا څه روړې دي دا به زه راوړم دله ولې هغه خاوند چې دی بس د خاوند په ګټه ګټه باندې ستړی شو هغې ګټو تیز سټي ګوره اوس دا خبرې شوې ما زه خو چې سره وړم نو غوټې تاسو سره نیموم نه مې ښځه شته نه مې بچي شته دغه د برانډې سیکلم چې کوم خوا لاړم او په هغې کې چې کوم دی نو زه خوشحاله او تاسو خفه ته خوشحاله مونږ نه خفه تا روړېستې ته ما ته وښیبه ته ما ته وښایې تا روړېستې دي وایم مور به مې نه جوړېږي جینۍ ګورې تا ډېره دا
جبر اوږده کړه غورې ته مې پلان مه جوړېږه هزار روندارې قیسې راسره مه کوه خو ډېر اوږې شوی مړی زما خوږه روندارې څه راماندې وخوړه لیور خو چې د رور په شان دي زه د ښکلې په خپل لاسونو مې وریجې په خیر درله چې دا سمه خبره وکړې که نه په خدای خیر وکړه د نیمجان باچا لورې بیا ګلونه دوړی ګلونه خالص ته کښېنه زه د وریجې ورشه ورشه ته خو ځان ته ومم سوی خو زه خو په خواږه کې به کار وباسم غم مه کوه السلام علیکم تروزیان وعلیکم سلام څنګه څنګه چل دی خیر دې ته جوړې الحمدلله د دې ځای او یو دې کړی کړي نغوی دې زیاته لکلمه یار ساجد دی ساجد دې زیاته دې ها ساجد دې زیاته خو مته دې رو مې دې چل وځي دا موبایل په ترخ جب کې واچي او صحیح ده او نو به چې مخکې لاړې دې ګوتپیر کې تاو شوې ها او چې ته څنګه دې ګوتپیر کې تاو شوې دې کنه نو یو لار خطه تلې یو واپس دې تلې خو پخا سیده تلې دا او کاچا خطه تلې ته به په خا باندې لاړ شي دریم پرې کچا ولې نه زما نو پورې په پخا لار دې کنه کاچا خو بازار ته تلې کو بازار نه ته تا یو لار کچا ده بل په خدا بل پخا دا نو پرې کچا ولې نه زما خدای په لګونو جوړول یارو به ته ساجد دې ته دی ها نو هغه کور په پخا لار دی او کاچا لار بازار ته تلې دا کار مې دی وسره چې په ځای به کنه دا راته وایا ودی بني وای ها هغه 24 غنټې کو نه دغه څه کار شته دی زر کوه که نه روندارې لاړې نو کېناستې او په دې اوس یې پخې کړو څنګه چلې تا خو یې تیارې دي دا واخله یاره منم د روندارې ودرې اوبه به ورسره راوړه که د اوبو به پکې بیا چغې وایم یاره ګیلاس تاسو ښځو کې دغه عادت دي کولر دا دی خو چې ګیلاس مې سکور ګیلاس هم راوړم دا بېکاره ښځه هم دقه دغه دي چې راپسې خوراک کړو بیا به راپسې اوبو چغې وې بیا به ورته راشه دا لوښي لرې کړه ما د دې خوړلو خوند نشته وایي دا وایي داسې بریاني مې پخ کړې او دا چل دی چل دی ځمه ته د پرادارو کې به غټې روټي وخورم بلو وخوره که نه نو څه شي وخورم ته دا لږ وڅکه دا دونه مالګه پکې څوک اچوي او داسې دوس خپلې ښځې پخ کړی وې که نه تا به ویل کمې ښکلې دي خو واقعي خبره او تاسو باندې چا ښه نه کېږي دا ښځه به راباندې ته راولې ودرېده ما خو دا واده نه کوو قسم مې خوړلی دی خو ستاسو د خسته به دا واده کوم او خو په ډنګ ډوم به یې کوم ته واده کې خو تاله څوک ښځه نه درکوي صحیح ده که نه لیوره دا اوبه وڅښه ولې ما کې څه چل دی یو ویډیو اوبه وڅکم نن سبا ته راشم نن سبا خو د ټیک ټاک دور دی ته وګوره د ښځو یو باران به یې راماندې الله نو هغه خسړو باندې باران کېږي که نه چې درته ډېر غټ غټ خانان دي پوه شوې تاسو سره څه شی دي زه خو چې راواده شوم نو دې کور کې هېڅ څه څه چې دي دا ما له پلار کړي دي او زه د هغه پلار هم پېژنم موږ نه 15 لکه روپۍ اخیستې وې په هغې باندې دا سامانونه وکړه ته څه شي 15 لکه روپۍ نه اخیستې وې کښېنه په اردو سره خلکو یې ګوتې مه منډه خاو نه نو ولې اخیستې نه وې کله اخیستې دي او دا خپله کور کې یو ځل سره لګولې وې نو بیا به په موږ احسان و ما سره باسونه مه کوه ښځه دارو چې خوري که نه اوچتې کم لرې که دا به په خپله خورئ زما په بازار کې ولې راځه هلاکوخانه رالې دا خو توریزم یې ښه زم دا سر ته به له سر اچولي کار روزګار نشته له 70 روپۍ نشته دی او خبرو ته یې وګوره دوی خو ویل زه د ورځې 15,000 روپۍ عثمان نه ورکوم دا دې مخامخ کې په ایماندارۍ ښځې دا د کټ لنګې به پې وشلم ګورې مشر دی رانه وي عزت یې کوم او څه دا خبرې کې او وریجې دې ورته ایښې دي لرې که یو ایستې غم مه کوه بچیا ما هم ځان له نوکري وکړه ته ودرېده دا واله ښځې موږ څه خپله خبره کوو ته ځه ته ورځه جینۍ نشته خبره چې زما نه بېغیرې کوئ بیا مروره ما خو ځان له کار وکړه او ای به ولې به په دې به ښه او ورشه هغه دا ټیمي وختي مېلمانه هم دغه سره راغلي وو خیال دې کړی دی او دغه څه مېلمانه راغلي وو ما ته یې ویل چې یار دوکان ته نه زه لاړم ما ولې به پۍ مې راوړو وایي زه اوس لږ ګپ لګوم خبرې ورته کوم نو دغه قصه ده یاره نو هغه سره وایي دغه دي دا جوار دي جوار سره دي او ذخیره هم نه ورسره نو ما ورسره خبرې کړې هغه راشوه چې در خرڅ یې کړم در باندې مسلمان ته اوس لکه د مسلمان ما سم جوار دي دا څه چې دې کې ګرځېدم د پیشکۍ پکې ما کته پرون مې په سپری کړی بېګا به باران وشو زما دي که نه خپل مې دي دا دي راشې نن تر خپل سنبال که زه غله ورځم نو هغه سره زه خبره کوم هغه نه اخلم ها
چې کار دی هغوی نه ګوره سودا د سره نه کېږي چې هغه نه یوازې د خرڅوي به پچه راشه بمبل کې دی که ډېر په دغه باندې راغلی مله ته څه ګډې وړې خبرې کوې ما زه صحیح دی ځه ورشه زما خالد تاواني نوم دی همدې ځای که به چېرته یم چې هغه ترې سودا ونه شو ما له راځه ورشه ځه تا له راځم او بیا ما له راشه زما تپوس وکړه خلک په تیږو باندې ولي سهارنې دی که نه راشه ماما زوی دې لیونی دی په دې هدف خو ماته پاکستاني ښکاري پاکستاني خو دې ورهم چې اول په سټینګ اوس کم بیا به وروسته نور حساب کتاب کو چې څه دي پکې ولا بچي د پخوانۍ فرق پیدا کړی دا به زما نیام ګرځو خدای دې وبخي خو بخي ودي بخي که نه دي بخي خو تا ته ډولوی منه څه کار دی ځان نه وکړه نو تا ته ووایم ابو داسې ګوره په محمد ناړۍ کې ناست هندوانه دې خوړه کړم چې زه دې ولیدم نو دا سر دې پکې ښه وردن نه کړ زه داسې ستا دښمن یم څه کار دی ځان له وغوتو ګوره زه دله کار دله ما کتلی دی 70,000 روپۍ تنخوا به درله درکوي که باراني که وریځي که توفاني ستا به پیسې وړي نه نو څه کار به کوم داسې کار دی که نه سرکاري کار دی تنخوا به د اني ټایم او تنخوا به د سیوا کېږي مو کېدای شي لا 1.5 لاک دله درکوي هلکه دا خو بیا ښه نو کار باندې خو مې فکر څه کار دی داسې کار به کې چې لنده کپړه به د سړی که نه او دا 11,000 لینډ دی په دې باندې دوړو پرته وي بس دا به پاکې را پاکې او چې دوړو د نه په تار باندې زما خیال دی زما په سر دې پیسې غشتې وروړه خو داسې راته ووایه چې د دې کور وده او د هر څه ماته پرېږده زما د حصې تر یم چل جوړ کړی دی نو دغه خو درته زه ویم همدغه خبره ته کومه چې ځي زه یې بازو له به راځي داسې خبره ده دا یو ښځه د په دې کور کې دې سره باس مه کوه ګورې لیونۍ د په سر باندې رړه ورختې وه که دا له دې کوره ووتله نو بیا به دا چې اوبه دله څوک کوي دا ترکاري دا جامې به دله څوک دا لیونۍ داسې د هغې خو یو ګوتې مخ پاتې شو ورځ ته ورځ پړتېږي ته وګوره بس عقل پکې نشته نه ځان له سر مات کړه نه ځان له خپې ماتې کړې صرف بس بل ته به خبرې کوي دغه لیونۍ کومه ښځه کې عقل نه وي هغه دومره غټېږي لکه زما دې ښځې ته وګوره دا چې رالله نو په پوکي باندې لوته اوس د وګوره زمونږ د کور د اوبه پې داسې صافې راللي بیا خو تا کې مقل نشته ورځ تر ورځه پړسېږي صحیح ده زه دا یو پرتوګ نیم دا کمیس تلین دي چې دام پې بند کړم ورته ویم دله کار هم ونه کړي څنګه به نه کوي زما په دې کور کې څه شته ودرېده او چې زما کار نه کوي که نه په خو یقین وکړه چې په تا باندې دا کور راکړم دونه ذلیل رورې دی چې کله م راشي شیطان او ته کوي او که رالی و رنګ مې ورته وکړو چې راشه خو څه دله زیاتې کوي او جنګ جګړې ورسره کوي خو دې شته چې ډز د باندې چې دا ګورې اجرتي دی د ډز خبرې به نه کوې په خدای یقین وکړه ما هم په فلمونو کې د نعمتسر قدي نه بدماشۍ چلې زده کړې د جم نه مو پسې مخلوقان راولم او د جم نه چې مخلوقان راولي راولي تا نه بیا د جانګل لیک سر تر یو کوټي او ډز ایستې او بله ټوم مې چې نه ته تلم پروګرام ته د ما ګورې ډېر تعلقات دي غلنۍ کې مې داسې تمانچه جوړه کړې خو له اوزګار ورته نه پیسې راته نشته راوړم بیا به یې راته وښیم دا صحیح ده چې بیا پولیسو ته ویم هغه خان مې چې د سره تمانچه ده او میچنۍ ته ځي راځي چې دلته یې په حوالت کې یو 3 ورځې وتړي چې تا نه میچنۍ او تمانچه یې رکي